تصور وکړه نړۍ چې موږ پکې ژوند کوو ښایي یوازې همغه نه وي چې موږ یې وینو. دلته داسې رازونه شته چې حکومتونه یې پټ ساتي، ساینس یې تفسیر نشي کولی او عام خلک یې تصور هم نشي کولی. که ته د سمندر پر غاړه ولاړې او مخته دې شنې اسماني اوبه ښایسته خو خاموشه، اوس پوهه شه دا اوبه ښکاره دي ساده، تر شا یې داسې پټ رازونه شته چې انسان ترې خبر هم لا نه دی. د ځمکې شاوخوا 80% برخه سمندرونه دي، خو ساینس وایي موږ یوازې 5 تر اوسه کشف کړي، پاتې 95 لا هم ناپېژندل شوي. نه یې ژوي معلوم دي، نه یې نباتات، نه طبقه بندي، نه ژوروالی. سوالونه چې خلک یې کوي هلته څوک ژوند کوي؟ آیا داسې انسان تمدن نه زوړ تمدن هلته پټ دی؟ ولې حکومتونه هلته تحقیق نه کوي؟ آیا د جناتو یا نورو مخلوقاتو پټ ځایونه دي؟ یا هلته د انسان لپاره خطرناک حقیقتونه دي چې نړۍ ویل نه غواړي؟ الله تعالی وایي وما یعلم جنود ربک الا هو، یعنی د رب لښکرونه یوازې هغه ته معلوم دي. دا ښیي چې داسې مخلوقات، طاقتونه یا موجودات شته چې انسان ترې بې خبره دی. یو اوبو ته کوزېدونکی وایي ما د 6,000 فوټو ژوروالي ته غوټه ووهله. هلته تیاره وه، خو یوه شېبه داسې وه لکه سترګې راباندې خلاصې شوې. نور مې په اوبو کې نه بلکې په بلې نړۍ کې احساس کړم او ما هلته داسې سترګو ته وکتل چې انسان وي. که موږ ته د ځمکې یوازې سر ښکاري نو ښایي د تل لاندې داسې رازونه وي چې یا به انسان ته خیر راوړي یا به تباهي، او که هغوی پیدا شي دنیا به هیڅکله پخوانی پاتې نشي. نمبر 2، موږ یوازې نه یو نامعلومه الوتونکي ناپېژندل شوي مخلوقات. یوه شپه یو پیلوټ د الوتکې نه په اسمان کې یوه ناپېژندلې رڼا د کومې الوتکې نه ده، چټکه ده، غلې ده او داسې خوځېږي لکه فزیکي قوانین پرې نه لګي. دا څه شی دی؟ د امریکا فوز اعتراف کړی دی. په 2023 کې د امریکا د فوز یو افسر د کانګرس په رسمي اورېدنه کې ویلي موږ غیر انساني الوتونکي او حتی د هغوی مخلوقاتو جسدونه موندلي، خو دا معلومات پټ ساتل کیږي. پیلوټان، فضانورداران او پوځیان زرګونه کسان د ناپېژندلې الوتکې لیدلي، ان فلمونه او ویډیوګانې هم جوړې کړي، خو بیا ترې حکومتونو حذف کړي. مکسیکو کې امریکایي الوتکه ولوېدله، خلکو د آسماني الوتکې لامل وګڼه، پوځیانو هم داسې، خو وروسته ډېرو تحقیق کوونکو ثابته کړه چې دا ناپېژندلې مخلوقات لامل وه. آیا دا مخلوقات د بلې سیارې نه دي؟ ځینې باور لري دا مخلوقات د نورو ستورو راځي، ایلینز. دوی ممکنه زرګونه کاله عمر لري. دوی داسې ټکنالوژي لري چې موږ یې تصور هم نشو کولی. حکومتونه نه غواړي دا حقیقتونه نړۍ ته وښیي، ځکه دا به د ساینس، سیاست او انسانیت باور ولړزوي. په اسلام کې تصدیق شوی چې الله تعالی ډېر نور مخلوقات پیدا کړي دي. ويخلقوا ما لا تعلمون، یعنی الله تعالی داسې شیان پیدا کړي چې تاسې یې نه پیژنئ. د جناتو ذکر هم شته چې زموږ له سترګو نه پټ دي، خو شته. آیا دا ناپېژندلې مخلوقات له همدې ډول مخلوقاتو نه دي یا داسې مخلوقات چې له نورو سیارو څخه راځي؟ یو پخوانی پوځي وایي زموږ الوتکه یو ځل سپوږمۍ خوا ته روانه وه، ناڅاپه مو ولیدل چې یو شی له فضا نه راښکته شو، له الوتکې سره سم روان شو، بیا غلی شو او له نظره ورک شو. موږ نشو تشریح کولی، نه زموږ تجهیزات اندازه کولی شي. که انسان یوازې نه وي او نور مخلوقات هم شته وي نو موږ د خپل وجود، مقصد او راتلونکي په اړه ډېر غلط تصور لرو. او که دا مخلوقات مخکې له موږ شته وي، هوښیار وي او پټ ژوند کوي، نو ډېر خطرناک راز دی چې افشا کول یې نړۍ بدلولی شي. د ځمکې خالي دننه پټه نړۍ، ژوندی تمدن او حیرانونکې دروازې. که ته د ځمکې پر سر روان وي خو اصل نړۍ د ځمکې دننه ده، داسې تمدنونه چې زموږ له نظره پټ دي، داسې خلک چې زموږ نه ډېر زوړ او ډېر هوښیار دي. افسانه نه ده، دا یو راز دی. هلو ارت نظریه څه ده؟ دا نظریه وایي چې د ځمکې دننه یو بله نړۍ ده، خالي ده، هوا لري، شنه ځنګلونه لري، ژوندي موجودات لري او شاید انسان ته ډېر رازونه پکې وي. دلته ځینې سوالونه راپورته کیږي. ولې قطب شمال او قطب جنوب ته تلل بند دي؟ ولې ناسا سیمې پټې کړي؟ ولې ځینې مسافر نه دي راستانه شوي؟ د امریکا یو افسر په 1940 کې د یو لوی ماموریت پر مهال قطب شمال خواته لاړ. هغه ادعا وکړه چې زه یو بله نړۍ ته ننوتلم او هلته سبز غرونه، عجیب ژوي او داسې خلک وو چې له ما سره یې اړیکه ونیوله.
هغه حکومت ته خپل راپور ورکړ خو وروسته یې بیا مخه ونیول شوه. د ځمکې راوتلې رڼاوې د ځینو سټلایټ انځورونو کې ښکارېږي چې د قطبونو نه عجیبې رڼاوې راوتلې دي. دا ثبوت امیزون او انټارکټیکا شواهد پوهان وایي هلته داسې سیمې دي چې هیڅ ټکنالوژي یې نشي څارلی او ښایي دا دروازې وي او یا داخلي نړۍ لارې. فکر وکړه یو سړی د انټارکټیکا له لارې یو غار ته ننوځي. هلته هر څه خاموش دي، ناڅاپه رڼا کېږي، شنې سیمې ښکاري، عجیب اوازونه اورېدل کېږي او داسې موجودات څرګندېږي چې د انسان نه لوړ او هوښیار ښکاري. دا خالي ځمکه حقیقي وي، یعنې موږ د خپل کور ځمکې یوازې یو کوچنی سطحه پیژنو. پاتې برخه یې ښایي تاریخ، مخلوقاتو، روحانیت او خطرناک حقیقتونو خزانه وي. او که افشا شي د نړۍ ساینس، مذهبي او ساینس نقشه به چپه شي. ستاسو د لایک او سبسکرایب نه ډیره مننه. ستاسو ملاتړ موږ ته ډیر اهمیت لري. تر بلې ویډیو پورې الله مو مل شه. خدای پامان.